الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب کی منگا کتاب التوحید شروع کرو اور بکتاب التوحید کی آخرنی مسألة بيانيدا باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. داغينا بعد بإمام بخاري رحمه الله باب روڑے باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. امام بخاری رحمه الله اوس دا باب راوړی دی د دې آیت پرنا کې قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اے پیغمبر اوه د خلکو ته کچرته دا دریاب د دین صحیح جوړ شي د الله د کلماتو د لیکلو دپاره لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، نو دا دریاب به ختم شي او د رب العالمین کلمات او اوچت صفات او بیان هغه به ختم نشي. ولو جئنا بمثله مددا، کچته موږ اوس نور مغام رکو د دریاب په شان نو بیا به هم ختم نه کي. دې ځکه امام بخاري دوه خبرې ثابتوي. یوه ده چې د الله سبحانه وتعالی امر چې الله امر وکړي او د الله کلمات نو دا مخلوق نه وي، دا د خالق صفات دي او د خالق صفات هغه مخلوق نه. پرون دا خبره تېره شوې. دویمه دې ځینې د الله سبحانه وتعالی عظمت ثابتېږي، د رب العالمین کلمات صفات حمدونه ثناګانې خبرې کچته د ټولې دنیا د دریابونه د هغې دپاره صحیح شي نو بیا به هم ختم نه شي. بیا آیت راوړی دی ولو انما فی الارض من شجرة اقلام، په ځمکه کې چې څومره ونې دي دا ټولې قلمونه شي، څومره ونې چې دي. والبحر يمده من بعده 7 أبحر، او بیا اووه دریابونه راشي چې د هغې نه صحیح جوړه شي، ونې ټول قلمونه شي او اووه دریابونه صحیح شي. ما نفدت کلمات الله، نو د الله سبحانه وتعالی هغه کلمات هغه به ختم نه شي. بیا د هغې نه بعد آیت راوړی دی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، الله پیدا کړي د اسمانونه او ځمکه. بګور د آیت په اخره کې سوی الا له الخلق والامر، خلق د مخلوق پیدایش کول او امر کول د یو کار یو خبره کول د الله دی. ګوره امام بخاري خو واضح ثابته کړه چې مخلوق جدا شی دی او امر جدا شی دی. الا له الخلق والامر دواړه جدا جدا ذکر شوي دي. ځکه چې الله د یو خبرې امر وکړي نو دا خو رب العالمین کړی دی او د رب العالمین خبره او صفت د مخلوق نه وي. رد کوي په هغه بعضو باندې چې هغوی ګمراه فرقو کې داخلي او هغوی د الله د کلام ته مخلوق وي یا نورې شبهې پیش کوي. بیا حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تکفل الله لمن جاهد فی سبیله، الله ضمانت اخیستی دی د هغه کس چې هغه د الله په لاره کې جهاد کوي. لا یخرجه من بیته الا الجهاد فی سبیله وتصدیق کلمته، او دې درې جهاد دپاره خالص وتی او دغه شان تصدیق کلمته د توحید د کلمې د لاسه وتی. امام بخاري د کلمو ټکی دلته راوړ ان يدخله الجنة دا سړی به جنت ته لازم ځي.
او يرده الى مسكنه بما نال من اجر او غنیمه او یا به کور ته واپس راځي سره د ثواب او د غنیمت. یعنی مجاهد ته به دوه کې یو میلاویږي او مجاهد خالی نه راځي، یا به سره د غنیمتونو او د ثوابونو راځي او یا به شهادت بوله الله ورکوي نو جنت ته به ځي. واضح دی دا باب. اکثر د دې کتاب د ختمېدو پورې تاسو به نه اورئ چې امام بخاري رحمه الله درې الله د خبرو په باره کې او د قرآن په باره کې به ډېر حدیثونه راوړي چې د قرآن د الله کلام دی او د هغې وضاحت به کوي. د هغې وجه دا هم ده چې امام بخاري رحمه الله باندې په خپله د هغه په ژوند کې د دې خبرې د لاسه ډېر امتحان راغلی و. که تاسو ته یاد وي موږ سیرت کې ذکر کړی و چې په هغه وخت کې کوم عالم د هغه سره تعصب کو نو هغوی په بهتانونه ولګول چې امام بخاري وایي چې قرآن دا مخلوق دی، حالانکه قرآن چې دا خو د الله سبحانه تعالی صفت دی، د هغه خبرې دي، نو چې الله مخلوق نه دی نو د هغه صفت بیا څنګه مخلوق شو. نو امام بخاري به دا خبره ډېره دې له به ډېر زور ورکوي او دا به واضحه کوي. نو یو وجه پکې دغه هم ده چې په هغه باندې کوم بهتانونه لګېدلي، کومه خبر په هغه باندې خلکو په هغه پسې تړلې وه، د هغې وضاحت به پکې هم وشي چې امام بخاري رحمه الله دغه مذهب نه و. باب فی المشیئة والاراده. دا باب دې دپاره راوړی دی چې د الله سبحانه وتعالی مشیت او اراده، د الله دپاره مشیت شتي او اراده شتي. مشیت څه ته وایي؟ یعنی یو کار غوښته د الله دپاره شتي. بیا دا خبره یاد ساتئ چې بنیادي مشیت او اراده د الله ده چې څو پورې الله نه غوښتلي نو په دې دنیا کې یو ذره نشي خوځېدی. او بیا دویمه الله دې انسان لم اراده او مشیت ورکړی. پرون ما دا خبره وکړه چې یو طرف ته قدریه دي او بل طرف ته څوک دي؟ جبریه. قدریه هغه دي چې هغه وایي انسان هر څه پخپله کوي او د الله د ارادې او د تقدیر نه بلکل منکر دي، تر دې چې دا به کوي وي الله ته د هغه وخته پورې د یو کار پته نه لګي چې څو پورې د انسان کړی نه چې وي کې بیا الله ته پته ولګي. او جبریه هغه خلک دي چې هغه وایي نه د انسان چې څه کوي دا پې الله کوي، نو د ګناهونه چې کوي دا به هم الله کوي. نو ځکه به هغوی دا وایي چې دا ظلم دی چې الله به د انسانان جهنم ته اچولی وي، الله به یو کار کوي او به جهنم ته بوځي. د هغې وضاحت پرون شوی و. دلته امام بخاري رحمه الله دا ثابتوي چې د الله دپاره یو مشیت شتي، اراده شتي. انسان هر څه پخپله نشي کولی. اگر که د انسان هم اراده شتي او مشیت شتي الله به د هغې د لاسه رانیسي. که چېرته الله موږ ته اراده نه وی راکړې او طاقت ته کولو یې نه وی راکړې نو موږ ته که بیا الله موږ رانیوی نو بیا به دا ظلم و چې زما او ستا اراده نشتي، مشیت نشتي، موږ یو کار غوره کولی نه شو، د یو کار د کولو اراده نشو کولی، نو بیا الله موږ ولې رانیسي؟ خو نه، د الله اراده او مشیت بیا د هغې نه لاندې د چا اراده او مشیت دی؟ د انسان دی. که الله نه یې غوښتلی نو هېڅ به هم نه وی شوي. خو دی چې د ګناه هم کوي دا هم په مشیت کې شتي. یعنې څنګه مشیت کې شتي؟ هغه داسې رب العالمین د جنت لار هم ښوولې د جهنم لار هم ښوولې ده. صرف خو به دا نه چې خلک به د جنت په لار رواني، جهنم په لار به هم څوک ځي که نه. نو الله په مشیت کې دا شتي چې په دې دنیا کې به داسې کارونه کېږي چې هغه به د جهنمیانو انجام اخري هغه به جهنم ته رسوي. د الله ته پته لري چې داسې به کېږي او د الله د مشیت لاندې به کېږي. خو رب العالمین ګناهونه خوښوي نه. نور رب العالمین د دنیا پیدا کړي دی دپاره ده چې په دې کې به جنتیان معلومیږي او په دې کې به جهنمیان معلومیږي. نو چې الله سبحانه وتعالی بلکل د ګناهونه ختم کړی وی او شیطان یې ختم کړی وی او ابلیس یې ختم کړی وی نو موږ ته بیا کوو څه؟ بیا خو امتحان نشو، بیا خو به ټول جنت ته ځکه چې نه شیطان شتي نه وسوسې شتي نه ګناهونه شتي، بیا خو ټول جنتیانو. نو بیا خو که الله د دنیا پیدا کولی والعیاذ بالله بیا خو عبث کارو ده، بې فایدې کارو. دا دومره غټه دنیا پیدا کول او بیا ټول جنت ته بوه، دا څه امتحان شو؟ امتحان خو دا دی اوس چې ابلیس هم شتي، شیطانان هم شتي،
گناهونه مشتی کافرانو مشتی فاسقان و فاجرانو مشتی هر قسم گناه شتی اوس به پکې ستا پته ولګي ای مؤمنه که ته مؤمنې نو هر څه چې کېږي د چا د ارادې لاندې کېږي او مشیت د الله د ارادې او د مشیت لاندې کېږي د انسان هم اراده او مشیت شتي ځکه خو الله رانیسي که نه پرون موږ یو دلیل پیش کړی و لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر تاسو کې چې څوک وغواړي یعنی شتي اراده ځکه خو الله وایي چې څوک وغواړي وهدیناه النجدین الله وایي ما انسان ته دوه لارې ښوولي دي که چېرته د انسان اراده او مشیت نه وي نو د دوه لارو ښوو فایده څه شوه بیا خو هېڅ فایده نه شوه بیا خو انسان مجبوره دی څنګه چې جبریه وایي والعیاذ بالله و دې ځکې امام بخاري رحمه الله وایي د الله دپاره مشیت ته اراده ده وما تشاءون الا ان يشاء الله يشاء الله چې وغواړي الله مشیت ته الله دی تؤتي الملك من تشاء دا یو څو ایتونه راوړي پکې باوله کې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله مگر که وغواړي الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء که الله وغواړي دې ایتونه د الله مشیت ثابتېږي بیا حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء تاسو چې کله دعا غواړئ نو یقیني دعا غواړئ چې الله به قبلی ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له تاسو کې د یو سړی داسې نه وي چې الله که ته وغواړې نو رایې کماله ولې وایي ځکه چې په الله باندې څوک زبردستي خو نشي راوستی چې ته پکې له مشیت هم دنه راولي یا الله که ته وغواړې نه بلکې پخه خبره کوه وایي الله زما ګناهونه څنګه به وایي تاسو دې کوي ښې دا ګورې اخري مجلس دی د ماسپښین په درسونو کې او بیا ختم او بیا کال بعد کې چې د ژوندي وو او توفیق الله راکړو نو بیا به دلته ناسته کې نو دې کې خبر ما څه کوله یا الله زما ګناهونه وبخه داسې به وایي ښه که داسې وایي چې یا الله که غواړې نو زما ګناهونه وبخه دې څه مطلب شو که ستاسو خوښې که ستا د مشیت ستا مشیت یې غواړي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې مه وایه ځکه چې څه شی داسې شتي نه چې رب العالمین منع کړي د دې نه چې تا وبخي بیا پکې ته ولې دا خبرې کړي امام بخاري مقصد د الله مشیت ثابتول ان شئت بیا حدیث راوړی دا موږ سره بار بار تیر شوی دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی ما فاطمه رضی الله عنها د شپې را به چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او موږ ته وایي تاسو لمونځ ولې نه کوئ نو علي رضی الله عنه ورته څه ووایي وی دی ورته ووایي انما انفسنا بيد الله زمونږ ساګانې د الله په لاس کې فاذا شاء ان يبعثنا که الله وغواړي موږ به راپاڅولی خو بس الله نه و غوښتلی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هغه جواب ورکړو د حدیث ځای په ځای تېر شوی مقصد چې دلته دا دی که الله وغواړي د الله اراده او مشیت شته بیا حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مثل المؤمن كمثل خامة الزرع وی د مؤمن مثال د هغه ګل په شان دی چې هغه نرمي په ابتدا کې لکه نوی نوی راخیږي او نوی نوی چې ګل او بوټی څه شی راوخیږي نو هغه ډېر نرمي صحیح نرمي يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها هذا كم ځینې چې بشري راشي نو دا پاڼې او دا بوټی د ځان سره وړي راوړي ځکه چې هلته هغه نرمي کمزوري کم طرف نه چې بشري راشي بس وړي د ځان سره فاذا سكنت اعتدلت کله چې سیلۍ بنده شي نو دا بوټی څه شي برابر شي خپل ځای ته واپس راشي وایي دا د مؤمن شان دی وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء او دا د مؤمن شان دی چې په ازمایښونو کې او په امتحانونو کې د ګډوډ کېږي نه الله حفاظت کوي بل د دې مطلب دا هم دی یعنی
مثال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکو چې مؤمن دغه نرم بوټي په شان دی د سیلۍ سره ځي راځي یعنی مطلب دا دی چې مؤمن هغه دی چې د زړه دماغ هر څه چې دی هغه الله ته استسلام کړی د الله خبره مني نو چې الله ورته څه وایي بس دی په هغه طرف روان شي څنګه چې دا بوټی د دې سیلۍ سره هر طرف ته ځي دغه شان مؤمن د الله د حکم سره تاویږي راتاویږي چې الله سبحانه وتعالی په شریعت کې چې دا حلال دی دی ورته څه وایي دی ورته حلال وایي چې الله وایي حرام دی دی ورته حرام وایي خپلو خواهشاتو ته نه ګوري ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء قد کافر مثال دغه سختې ونې په شان دی چې یو پخه ونې مضبوطه په خپل ځای باندې ولاړی یو طرف ته هم نه ځي راځي د سیلۍ سره حتی یقسمها الله اذا شاء یو ورځ په دې سره راشي چې رب العالمین دا ونه بالکل د ویښه راوباسي او دا راولیږي په خپله خو هغه نه تاویږي راتاویږي د سیلۍ سره یعنې مطلب دی چې الله دین ته د کافر غاړه نه ایږدي خو یو ورځ په دې سره راشي چې رب العالمین یې تباه کړي دیس کی د امام بخاری مطلب اذا شاء کله چې الله وغواړي بیا حدیث راوړی دی خدم موږ سره مخکې تېر شوی چې ستاسو مثال او د تېر شوو امتونو مثال هغه بیان شوی دی په دې کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي به تاسو په آخره کې مازدیګر کې رالی او د مازدیګر نه د ماښامه پورې تاسو کار وکړو اجر دوی ته څه میلاو شو پورو ته میلاو شو 2 قیراتو ته میلاو شو دا حدیث تیر شوی که نه دی او تورات والا ته انجیل والا ته یو قیرات میلاو شو نو هغوی اعتراض وکړو قال اهل التوراه ربنا هؤلاء اقل عملا واكثر اجرا یاله دا د دوی عمل لږ دی اجر ډېر دی دا ولې وی هل ظلمتکم من اجرکم من شیء الله به تورات او انجیل والا ته وی تاسو له مې اجر څه کم کړی دی څه ظلم مې رسره کړی قالوا لا وی نه الله ظلم خو دې نه کړی وی فذلک فضلی اوتیه من اشاء و دا زما فضل دی چې په دې امت باندې مو وکړو او زما چې بچه خوښه شي فضل پې وکړمه امام بخاري دا حدیث څه دپاره وروړو من اشاء چې الله وغواړي رب العالمین مشیت لري اراده لري بیا حدیث راوړی د عباده بن الصامت رضی الله عنه دا موږ سره مخکې تېر شوی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رهط موږ یو څو کسانو جماعتو موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو په بیعت کې په دې خبره باندې بیعت وشو چې الله تشرکو بالله شیئا شرک به نه کوئ ولا تسرقوا غلا به نه کوئ ولا تزنوا زنا به نه کوئ ولا تقتلوا أولادكم أخفل بچيبا نواجني ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم أو من قرأت بهتانون بخلق بندي نلقوي ونبا من قرأت خبري بچا جوڑوي دروه ولا تعصوني في معروف أو پنيكو كاروني كي پیغمبروي زمانا فرماني بنكوي فمن وفى منكم فأجره على الله که چا دا بیعت ما سره پوره کو په خپل خبر باندې ودرېدو نو اجر په الله دی ومن اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو له كفاره وطهور او چا چې په دې کې څه خلاف ورزي وکړه او په دنیا کې راونیوی شو او سزا ورته میلاو شوه نو دا د ده لپاره کفاره شوه دا موږ سره د مسله مخکې تېره شوې هلته موږ دا خبره بیانه کړې چې په قصاص سره د آخرت هغه عذاب ختمیږي او که نه دا هلته موږ مسله بیان کړې وه د دې حدیث هم دا ثابتېږي چې کم سړي یو داسې ګناه وکړه چې شریعت هغه قصاص پې جاري شو او هغه پې نافظ شو نو فهو کفارة له وطهور دې سره د دغه ګناه پاکه شوه ومن ستره الله او په چا چې الله پرده راواچوله فذلك الى الله د ده خبره الله ته ده ان شاء عذبه وان شاء غفر له کله وغواړي وبه بخي او کله وغواړي نو عذاب به ورکړي امام بخاري دا حدیث ولې راوړو ان شاء عذبه وان شاء غفر له بیا حدیث راوړی دی خو د اکثر حدیثونه ګوره موږ سره مخکې تېر شوي د ابوهریره رضی الله عنه چې سلیمان علیه السلام دا ووی د هغه 15 ښځې
د دې موږ جواب کړی دی چې بعضو کې یو کم سل راځي بعضو کې کم او زیات راځي ولې باقي د هغه سره وینځي او یا یو جواب دا چې د حدیث کې دا ویلي شوي دي چې هغه شپېتو ښځو سره کوروالی وکړو نو دې کې خو نفي د دې نه راځي چې نورې نه وي نورې م وي خو په دې شپې د څو سره کوروالی وکړو شپېتو سره كان له 60 امرأة دغه شپېته ښځې وي فقال نو دی ووي لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتردنا فارسا يقاتل في سبيل الله زه به د شپېتو سره میلاویږم او د هرې په خېټه به بچی راځي او هر یو به یو شهسوار مجاهد پیدا کوي چې هغه به د الله په لار کې جهاد کوي فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت یوې ښځې به کوم بچی ونه شو صرف یو زنانه وه چې د هغې پکې بچی وشو هم یو طرف یې بېکاره و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله كتشرت سليمان عليه السلام إن شاء الله بكي ویلے نو هر یو زنانه به یو ماشوم پیدا کړی وی او دا ماشوم به یو شهسوار مجاهد وی چې الله په لار کې به جهاد کولی څه ویلې ان شاء الله دې نه ثابته شو چې هر کار چې کې دا خبر ما مخکې ذکر کړی وم دغه حدیث کې مخکې تیر شو هر کار چې کې نو ان شاء الله وایه که الله وغواړي ځکه که الله نه غوښتلی که نه ما تاسو څه ووي چې الله نه غوښتلي نو په دې دنیا کې یوه ذره نشي خوځېدی ښه ذره پاتې له انسان او چې هغه به یو کار کوي او بس سبا به وشي ته بېغمه شي نه سبا به وشي انشاء الله سبا به وکړم انشاء الله سبا پورې به ختم شي که الله ووایي دا قسمه خبرې کول پکار دي نو الله دې بیا په هغه کار کې برکت اچوي دا اوس پیغمبر ته خو دا ټکی تیر شو چې هیر شو نتیجه سره ووته یو ماشوم هم ونه شو هغه یو شو هغه هم نیم بېکاره ځکه الله سبحانه وتعالی په سورت صاد کې ګوره دې خبرې ته اشاره هم کړې ده د بعضو مفسرینو د رای مطابق سورت صاد کې الله دا خبر ذکر کړې ده که القینا علی کرسیه جسدا چې د هغه په کرسۍ باندې هغه ته یو جوسه کېښودی شو ثم اناب نو هغه الله ته واپس شو دا جوسه وي د څه وه مفسرین ډېرې خبرې کوي یو در وي د هغه ماشوم وله راوړو هغه ماشوم چې هغه نیمګړی و راوړو هغه ته د هغه په هغه کرسۍ و د باچایي په هغه تختې ورته کېښوي دا ستا ماشوم دی او نیم هغه بېکار نو هغه الله ته واپس شو استغفار وکړو چې دې خبره محسوس یې کړه دا خبره چې ما پکې د انشاءالله ټکی ویلی وی نو ښه به وی بیا حدیث راوړی دا موږ سره تېر شوی د اکثر حدیثونو ګوره مخکې تېر شوي دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو بانډچي پسې لاړ هغه بیمار و تېر شوی مخکې که نه ورته وی لا بأس عليك طهور ان شاء الله زه خیر دی وی هېڅ خبره نه ده او د دې بیمارۍ د لاسه به الله ستا ګناهونه ورېجوي انشاءالله که الله وغواړي او بانډچي وی طهور ګناهونه به ورېجي وی بل هي حمى تفور هغو ته به د سړی خوټ کوي او ته یې ګناهونه رېجوي على شیخ کبیر په یو بوډا باندې راغلی دی بانډچي بوډا و نو ته به دا سړی خوټ کوي په بوډا باندې دا انجام به دا راوځي چې تزیره القبور قبرونو ته یې رسوي او ته یې ګناهونه رېجوي پیغمبر ته دا خبر وکړه دا خو یې سړی قبر ته رسوي هغه ته یې فنعم اذا جواب بیا صحیح ده بیا ستا دا خبره صحیح ده امام طبراني به همدغه روایت راوړی په هغې کې بیا دا دي چې دویمه ورځ په نن له پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده بیمار پرسۍ له ورغې او ده ورته دا خبره وکړه او هغه ورته بس بیا صحیح ده سبا له ماښام بیا دی مړ شو سبا ماښام بیا دی مړ شو دلته اصل مطلب د امام بخاري د راوړو څه دی انشاء الله که وغواړي الله
بیا حدیث یې راوړی دی دا حدیث هم موږ سره مخکې تېر شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کې و اوده پاتې شو او د سهار لمونځ د هغوی نه قضا شو نو چې کله راپاسېږو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله قبض ارواحکم حین شاء وردها حین شاء الله ستاسو د روحونه واخلي چې کله وغواړي او چې کله وغواړي واپس یې راولېږي د انسان بیا راپاسي دې چې کوم شاء چې کله الله وغواړي بیا دې نه باندې حدیث راوړی دا موږ سره مخکې تېر شوی یهودی او مسلمان وران شي یهودي وي زموږ پیغمبر غوره دی او مسلمان څه وي زموږ دا غوره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې غوسه شو دا وویل لا تخیروني علی موسی ما په موسی علیه السلام باندې مه غوره کوئ ولې وایي زه به د قیامت په ورځ راپاڅم اولنی سړی په هوش کې چې به راځي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی فاذا موسی باطش بجانب العرش موسی علیه السلام به د عرش یوه خپه نیولي فلا ادري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله اوس ما ته دا پته نشته چې په ده باندې بېهوشي راغلې وه خو دی راپاڅېدلی دی او یا دی الله مستثنا کړی دی دا استثناء په سورة زمر کې راغلی ده فصعق من في السماوات ومن في الأرض کله چې شپېلۍ ووالی شي او په شپېلۍ کې پوکی وشي الله وایي ځمکې او اسمانونو کې چې څومره خلک دي دا ټول به څه شي دا به بېهوشي شي په ټولو به دا بېهوشي راځي الا من شاء الله مګر هغه چې الله یې وغواړي او دې کې مفسرینو یو پلن او اوږد اختلاف دی چې دا څوک دي چا ویلي دا حورې دي او چا ویلي دا جنت هغه نوکران دي او چا ویلي دا جنت او جهنم دي او چا ویلي دا روحونه دي چا یې دا جواب کړی چې اوس کېدای شي دا استثنا کې موسی علیه السلام داخلي یعنې ټول به بېهوشه کېږي مګر هغه چې الله وغواړي او الله چې کوم غوښتلی دي چې بېهوشه نه شي هغو کې یو څوک دی یو موسی علیه السلام چې ښه دا خبره یې د ساتئ ورئ د امام بخاري رحمه الله په دې کتاب باندې پوهېده دا د هر سړي کار نه دی او دغه شان په دې باندې خلک پوهه کول دا هم د هر سړي کار نه دی وجه دا ده امام بخاري کله نه کله یو باب وتړي حدیث راوړي په هغه حدیث کې هغه لفظ د سره یې نه د هغه مسله دې اشاره کوي امام بخاري وایي دقه شان په دې سند سره یو بل روایت دی په هغې کې ورسره یو ټکی زیات دی موږ سره حدیث تېر شوي که نه دي موږ وایو دې کې دا مسله نشته خو بل یو حدیث داسې راځي اوس وګوره په ظاهره کې په دې ټول حدیث کې په سزي کې خو دا خبر نه راغلې د الله د ارادې او د مشیت خو خبره صرف دا راغله او کان ممن استثنى الله یا خو دې په هغه خلکو دی چې الله ورله استثنا ورکړې ده اوس به ته د سورة الزمر هغه آیت ته واپس کېږي نو په هغه آیت کې دي الا من شاء الله نو څومره لرې لاړ ګوره نو ځکه دا د هر سړي کار دا نه دی چې الله ورله توفیق ورکړي او بیا د دې سړي ذهن تیزي بیا حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی المدینة یأتیها الدجال دجال چې کله راوځي نو مدینې ته به راشي فیجد الملائکة یحرسونها نو وی بني چې ملایکې چوکیداري کوي فلا يقربها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله نو مدینې ته نه دجال راتلی شي او نو ته طاعون بیماري راتلی شي وبا عامه وبا به نه راځي څه ثابت امام بخاري ان شاء الله او دا خبره یې ساتئ چې دجال مدینې ته او مکې ته هم نشي تللی مکې مبارکې کې حدیثونه شته او د مدینې ډېر زیات فضایل دي او ډېر اوچت ځای دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ښار چې هغه ته هجرت کړی په دې ښار کې منافق نشي پاتې کېدی او دا ښار په آخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ایمان به مدینې ته راجمع شي یعنی دا مؤمنان چې کله به ختمېدو شي که نه نو آخري مرحله کې به په مدینه کې مؤمنان پاتې شي مدینه کې به مؤمنان وي ځکه دا فایدې د ساتئ چې څنګه دا ایمان مدینې ته راجمع کېږي
نو بیا په مدینه کې چې کوم دین دی دا حق دین دی مدینه کې چې کوم دین دی دا څه دی دا حق دین دی او د دې حرمینو د امامان او علماء کرام چې کوم مسله بیانوي نو هغې که موږ دا قیسه نه کوو چې بهی د دوی مذهب جدا دی زموږ جدا دی او دا وابیان دي او دا ګستاخان دي او دا دی او دا د مدینې دین د سوچه دین دی ولې ځکه چې مکه مدینه دا هغه ځای دی چې دلته وحی شروع شوی ده مکه خو بنیادي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځای دی همدغه ځای کې ابتدا شوي ده د وحی او مدینه بیا هغه ځای دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته هجرت کړی دی بیا حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه وی لکل نبی دعوة هر پیغمبر له الله دعا ورکړې دی چې قبلي دا حدیث هم مخکې تېر شوی فأريد إن شاء الله نو زه غواړم که الله وغواړي خیال م دی فأريد ان شاء الله که زه غواړم که څوک وغواړي که الله وغواړي ګوره پیغمبر اراده شتي د انسان اراده هم ثابته شوه فأريد زه غواړم خو بیا هلته دا دی چې د انسان اراده خو د الله د ارادې لاندې ده نو وایي زه غواړم که الله وغوښته ان اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة زه به د خپله دعا پرېږدمه چې د امت دپاره به سفارش وکړمه د قیامت په ورځ دا حدیث مخکې تېر شوی بیا حدیث ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه اوده ومه او په هغې کې مې خوب ولیدو چې یو کوهي ته لاړمه فنزعت ما شاء الله ان انزع نو ښه د دې کوهي نه مې دا ډولونه ډکول او بوقې مې راویستې بیا د دغه نمبر راغی ثم اخذها ابن ابي قحافه د ابو قحافه د زوی څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه فنزع ذنوبا او ذنوبين یو ډول دوه اوبه راویستې خو وفي